دا یو مرګري ته پوس کی چې د سیرت په نوم باندې او د میلاد په نوم باندې پروګرامونه کیږي د دې غرض او مقصد سری محترم د دې علماء کرام درې اغراض بیان کړي دي لومبني غرض دا چې هر مسلمان نارینه زنانه کم از کم خپل پیغمبر او پیژني چې زما د پیغمبر نوم سری د پلار سنوم دی د مور سنوم دی او کوم ځای پیدا شوی دی زندگی څومره و نبوت څومره عمر کې ملو شوی دور نبوت څومره او بیا د پیغمبر اسلام باندې کوم کتاب نازل شوی دی مکه مکرمه کې څومره زندگی تیر شوی مدینه منوره کې څومره زندگی تیر شوی کوم ځای وفات شوی کوم ځای دفن شوی دی او حالات زندگی مخې تراشي د پیغمبر اسلام غزوات جهادونه او بیا د پیغمبر اسلام معجزات دا ټول خبره مخې تراشي دا د سیرت او د میلاد په نوم باندې دا کم پروګرامونه کیږي د دوی لومبني غرض او لومبني مقصد دا دی عام طور باندې د سوشل میډیا دور دی دا چینل والا اکثر زمون په دې معاشره کې زمون د نوجوانانو نه تپوس کوي ابل روزي کې د یو نوجوان نه تپوس شو استاد پیغمبر نوم سری او ورته ما سبق نه دی ویل ما ته پته نشته ستا په پیغمبر باندې کوم کتاب نازل شوی یاره دار ته پته نه لګي قران پته ورته نه لګي او یو کس د بل نه تپوس کو ټیک ټاکر دی او خو مزیدار نوجوان دی وی ختم نبوت څه ته وی نا ورته وی چې یاره په دا ماشومان قران شریف ختم کیو پای باندې کوم پروګرام کیږي دی ته ختم نبوت وی نو خلق پیغمبر علیہ السلام نه پیژني نومي نه ورزي قران نه پیژني ختم نبوت نه پیژني دومره کمزوري د زمون په معاشره کې نو د دې لومبي غرض دا دی چې موږ خپل پیغمبر او پیژنو اجمالی سیرت دا زمون ستاسو په ذهن کې موجودي او بیا دویم غرض دا دی چې زمون د پیغمبر علیہ السلام سره محبت پیدا شي ځکه د پیغمبر علیہ السلام سره محبت دا زمون ستاسو د ایمان جز دی دا د ایمان حصہ ده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې یو کس کامل مؤمن تر هغه وخت پورې نشي جوړېدي تر سوچ د محبت ما سره د خپل مور پلار نو د خپل اولاد نو د ټول انسانانو نه زیات پیدا نشي د دې مقصد دا دی چې زموږ د پیغمبر علی السلام سره مینه محبت پیدا شي او بیا زما محترمو دریم غرض دا دی چې زموږ تاسو زندگی د پیغمبر علی السلام د زندګۍ مطابق شي د پیغمبر علی السلام زندگی زموږ تاسو د پاره نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ستاسو د پاره د پیغمبر علی السلام زندگی دا بهترین نمونه ده او حدیث کې راځي زما محترم چې چا د فساد او د فتنې په دور کې زما په یو سنت باندې عمل وکړ د سلو شهیدانو اجر ورته ملایوي من تشبه بقوم فهو منهم چا د کم قوم مشابهت اختیار کړ د قیامت پر ورځ به غوي سره حشر کیږي او دریم غرض دا دی چې د پیغمبر علی السلام سره زمون محبت هم پیدا شي او بیا د دې محبت د وجې د پیغمبر علی السلام اتباع مونږ تاسو ته نصیب شي زمون ورځ زمون شپه او زمون سفر حضر د کور زندگی د بهر زندگی او زمون غم خادي زمون خړل سکل زمون ناشتا ولاړه املاستا زما محترم دا ټول د سنت مطابق شي ځکه چې د چا سره محبتي نو د تبع اطاعت اساني داغه خبره من الاساني لو كان حبك صادقا لاطاعته ان المحب لمن يحب مطيع تصل اله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع یو شاعر وی چې ته خپل محبت کې رښتونی نو تبه اره خبره منی تبه اطاعت کې تبه منل کې ځکه عاشق د معشوقي هر خبره منلو ته تیاری نو تشبه ورځ د الله نافرمانی کې د الله احکامات ماته د پیغمبر اسلام طریقې ماته او بل طرف ته الله رسول سره د محبت داویم کې نو دا خو ناشنا خبره ده چې محبت تشته او اتباع نشته منل نشته نو زما محترمو چې موږ پیغمبر اسلام اوم پیژنو د پیغمبر اسلام سره محبت هم پیدا شي او د پیغمبر اسلام کامل اتباع موږ تاسو تر نصیب شي دا د دې پروګرامونو مقاصد دي الله پاک دې موږ تاسو ته د پیغمبر اسلام کلک اتباع نصیب کړي او سیرت صورت دې الله پاک زموږ تاسو د پیغمبر اسلام د طریقو مطابق جوړ